بسم الله الرحمن الرحیم. د صرف سافت د صرافي او خدماتي پولي لپاره ډیټابیس د ټریننګونو ویډیوګانو لړۍ یا سلسله چې د ټریننګ یا د زده کړې درېیمه ویډیو ده. په تیرو ویډیوګانو کې موږ د مشتریانو راجستر، رسیدګي بردګي یا جمع بنام، تبادله د اسعارو، انتقالات د یو حساب څخه بل حساب ته، د بانکونو یا صرافیانو پارچې او مصارفات دا مو هر څه تنظیم کړل او ومو ویل او راپورونه او هر څه یې موږ تاسو وکتل. که چیرې تاسو هغه ویډیوګانې نه وي کتلي د همدغه ویډیوګانو خپل چینل دی په یوټیوب کې، هلته یې وګورئ. د دې هرې ویډیو سره خپل هغه نمبر لیکلی دی، شماره اول دوم. نو دا به یې درېیمه ویډیو سي. په دې ویډیوګانو کې موږ او تاسو راځو له خیره سره د حواله ارسالې څخه شروع کوو. هغه حوالې چې تاسو یې استوئ په حواله ارسالې باندې به کلیک وکړو. موږ دوه رقمه حواله ارسالې لرو، یعنې استولې هغه حوالې چې موږ یې استوو. یو نغده ده، یو حسابي ده. حسابي یعنې د کاته دار، کوم څوک چې تاسو سره کاته ولري. شاول راځو نقده باندې کار کوو. نمبر حواله ده، هر څو نمبر چې وي. نامی پرستنده، دلته نمبر او حواله ده چې د خپل اتومات راځي. اسدالله او نامی ګیرنده پرنسل خان محمد. له دې طرفه څخه ته د اسدالله له طرفه څخه استول کېږي او هلته خان محمد ترلاسه کوي. ښه چې شی درکړي دلته موږ دوه رقمه حواله لرو، ته بدله ده یو ساده ده. اول راځو موږ ساده وایو. پرنسل دی افغاني استوي، افغاني استوي، مبلغ یې څو دی؟ 10,000 افغاني دی استوي 300. دلته ما زه صرف هغه حساب ورته انتخابوي چې چاته رسېږي. ګورئ که ستاسو په یاد وي هغه موږ چې کاتې جوړولې نه، نو اجلالي نیمروز صرافي موږ جوړه کړله. که ستاسو په هغه اولې ویډیو کې په یاد وي انشاءالله الرحمن په یاد به مو وي. ګوره اوس دلته هغه راځي، لیکن هغه نور مشتریان دلته موږ ته نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې هلته موږ د مشتري په جوړولو کې موږ څه ورته انتخاب کړ؟ موږ ورته انتخاب کړ چې نه چې دغه زموږ د صرافۍ نمایندګي ده چې موږ د دې سره حوالې لرو 300. نو بیا هغه دلته راځي. دلته خو نو ټول مشتریان نه راځي 300 چې دا لیست بیا غټېږي نه حق. چیرې حواله کې فضل محمد کراچي د نمایندګۍ مزار، د نمایندګۍ فاریاب ده. دلته نه پوهېږم چې چا راجسټر کړي په دې نوم باندې. خیر، اجلالی نیمروز صرافي 300. کمیشن ځینې اخلي، فرض مثال په دې کې 1500 افغاني یا 1,500 افغاني کمیشن ځینې اخلي، کرنسي هم افغاني 300. او که سند یې و هغه راپورته کړو. تفصیل که دې لیکي د یو تفصیل ورته ولیکه، که نه یې د سافټویر خپله جوړي تفصیل. اوس دغه اجلالي نیمروز پسې دا به نام سولې 300. دا رسید څو د حوالې ده، دا خو ته شفافي مشتری ته ورکوي رسید. خو نو بیا هغه ستاسو په یاد وي انشاءالله الرحمن چې موږ تاسو دلته پرنټر دغه ورته انتخابوو. بلاک کاپر که چېرې تاسو ولرئ یا ترمل پرنټران نه دي، هغه نو سټنډرډ پرنټران دي. ګوره د رسیداتو لپاره هم د بهترینه پرنټران دي 300. دغه کوچنی کاغذ باندې به سره راوځي او چاپوي یې ستاسې دي. او کوم په نیمې پور باندې چاپوي هم ستاسو خوښه، کوم بیخي نه ورکوئ رسید هم ستاسو خوښه ده 300. ښه، دا حواله یې ارسالې سوله. اوس به زه به پله راسم دلته حواله نپله به دخل وګورم. حواله خو دا نغده حواله ده، نو دا پیسې خو دخل ته راغلې 300. دخل ته چې راغلې دا پیسې، نو دخل به پله وګورو. دخل ته پیسې راغلي دي که نه دي راغلي. ګورئ رسیدګي اسدالله به خان محمد ذریعه اجلالي نیمروز صرافي حواله نمبر 1 10,000 افغاني په داخل کې رسید سولې. ځکه دا خو نغدي مشتری راوړلی وای، دا زه حواله کوم. طبعا پیسې په داخل کې اضافه سولې، خو موږ به داخل ته را پیسې رالېسې دي. ښه، موږ چاته راحواله کړلې؟ ته به یې راسو وګورو. اجلالي و، اجلالي نیمروز صرافي صحیح دي. اجلالي نیمروز صرافي زه به دلته د افغانیو سټیټمنټ وګورم. چې کلیک پر وکړئ، کنټرول ونیسئ، کلیک پر وکړئ، د صفحه هم نه بندېږي او بل دغه راخلاصوي. دغسې کلیک پر وکړئ هم دوی تاسو ته راخلاصوي، څه کنټرول نه غواړي. اجلالي نیمروز صرافي پسې ګوره دا پیسې د ده رسید سولې 300. دا اجلالي نیمروز صرافي ده. اتومات خپله وکاتې ته خیږي، اتومات خپله وکاتې ته رسیږي. ښه، را بسو پسې بیا راځو حواله ارسالې ته. دغه استولې حواله استونکې حواله یو ځل بیا وایو 300. دا ځل یې تبادله وایو پکښې کې صحیح دی. دلته نامی پرستنده احمد دی، نامی ګرنده څوک دی؟ جانان دی. یعنې احمد یې استوي و جانان ته 300. چې استوي ډالر استوي صحیح دی. دی ډالر تاسو ته درکړي، 100 ډالر درکړي، 1000 ډالر درکړي دي. هلته دی چې غواړي دی وایي ډالر افغاني ورکړه 300. یا پرنسل دی کراچي ته کې دا حواله وایي کلدار یې ورکړه هغوی ته. دلته ریټ ورته راچی چې ډالر په کلدار کې څو دی؟ 220 300 220. نو دا برابر 1000 ډالر به څو سي؟ 2,20,000 کلدارې به سي. نو د 2,20,000 کلدارې به په فضل محمد ته حساب کې ورسېږي. ښه،
چاته استو فضل محمد کراچي ته ګوره فضل محمد کراچي ته کمیشن هم د لیزن اخیستې یا منځنی اخیستې چې هغه کمی پر مثال 1.5 خو بیخي کمی دی مثال 5,000 کمیشن سو په کومه کرنسي هم کمیشن ځینې واخیستې هغه هم د په کالدار باندې اخیستې دي صحیح سو کالدار یې مرسته کړی کمیشن لپاره ښه په دې حواله خو مو هم انشاءالله الرحمن ستاسو سره خلاص ګورئ په تفصیل کې دلته په رسید کې عجبه یې واضح رسید دی خپله جوړوي ګورئ هر څه راسې واضح لیکل سوي دا د حوالې نمبر سو 3 استوونکی احمد ترلاسه کوونکی جانان کومه کرنسي دی $80 استوي هلته کوم ترلاسه کوي صحیح سو $100 دی وبخښئ $10 دی او هلته چې غواړي کالداري غواړي نو باید په څو نرخ باندې ولې په 220 باندې او هلته باید ورته څو ورکړي 2,20,000 کالداري باید ورته ورکړي او 15,000 کالداري هم کمیشن ځینې اخیستي دي کوم نور جزئیات هلته لیکلي وای هغه به ټول دلته اتومات خپل هغه جزئیات که چیرې موږ دلته مینول ولیکو نو هغه ټول دلته راځي په لاندې خو نو هغه څه ادرس دلته راځي نه ټلیفون نمبر دلته راځي دلته مشتري امضا کوي دلته شرکت امضا کوي هلته ستاسو د صرافي لوګو راځي ښه رابسو دغه پی ډي اف کې مستول کېږي ښه هلته مازې په پرنټ کې ښه دا یو شی بله زه درته وایم په پرنټ کې ته مازې پی ډي اف ورته انتخاب کړئ سیو از پی ډي اف کولی شئ چې دا په وټساپ کې هم واستوئ صحیح سو په وټساپ کې نو بیا داسې واضح غټ استول کېږي ښه دا هر یوه لپاره خپل فارمټ معلوم دی ښه اوس موږ یو بل دغه لرو دغه موږ نغدا وویل فرض مثال یو چا ستا سره پیسې پرتې دي وایي زما د پیسو څخه زما پیسې ستا سره پرتې دي د هغو څخه د احمد یا محمود په نامه باندې کراچۍ ته دغونه پیسې حواله کړه د استاد د نامه استوونکی اساد ریالته ترلاسه کوونکی خان دی فرض مثال د ده ستا سره کالداري پرتې دي صحیح سو څو کالداري سره پرتې دي مثال 10,000 کالداري دی وایي حواله کړه صحیح سو 400 پرتې دي خو دی وایي 10,000 کالداري زما د حسابه څخه هلته حواله کړه ښه دلته خو نو باید موږ ساده انټري وکړو صحیح سو ساده ده د کوم د چا څخه فرض مثال دا سهراب نظري وایي زما د حسابه څخه حواله کړه دلته سهراب نظري ته بلته کراچي فضل محمد کراچي صحیح سو کمیشن ځینې اخلي مثال کمیشن هم کالداري ځینې اخلي څو کمیشن ځینې اخلي 1.5 کالداري صحیح سو او دا به هم ثبت کړو دا په هغه صورت کې چې دی تاته ووایي زما ستا سره حساب دی زما ستا سره پیسې پرتې دي په ټلیفون کې دفتر ته باید د رسید په صورت دی صحیح سو په وټساپ کې سیو از پی ډي اف هم دا دی په یاد یې هم پر سیو باندې کلیک کړو دې سیټ به چیرې ثبت دا په هغه صورت کې چې د ده ستا سره پیسې پرتې وي دی وایي چې زما پیسې حواله کړه ښه زه به اوس راسمه سهراب حساب دلته ګوره صفحه په ناړو صحیح سو د سهراب حساب دلته موږ راخلاص کړو سهراب نومې دی فکر کوم انشاءالله د سهراب نظري زه به دلته د ده د کالدارو سټیټمنټ راخلاص کړم صحیح سو چې د ده حواله وصول که نه وصول بیا به د فضل محمد کراچي سټیټمنټ به هم راخلاص کړو او دی هم فضل محمد کراچي د ده د کالدارو سټیټمنټ به هم دلته راخلاص کړو به یې ګورو دواړه به ګورو ګوره بردګي اسد به خان صحیح سو زه فضل محمد کراچي حواله نمبر 4 دا خو د موږ ټول چې دغه پیسې حواله کړي دا 10,000 کالداري درز موږ سره نه پرتې خو خیر 10,000 کالداري موږ واستولی صحیح سو او بیرته بیا کمیشن مو څو ځینې اخیستي دي 1.5 کالداري کمیشن ځینې اخیستي نو باره ټوټل څو ځینې ولاړې دي څخه 1,500 کالداري که چیرې زه راسم د فضل محمد کراچي حساب وګورم دا خو د ده څخه به نام سولې صحیح سو د یو ډلې پردګي سولې په چاپس جمع سولې دلته دغه پیسې په کراچي والا پس جمع سولې صحیح سو دغه دي 10,000 کالداري په دپس جمع سوي دي ښه دا و هغه حوالې چې موږ استولې اوس به راستو هغه حوالې چې موږ استولې دي د هغو لیست راکړه راپور یې راکړه حواله های ارسالي دلته راځو مدیریت حوالو ته بیا حواله های ارسالي دلته موږ لرو ښه فرض مثال کومې حوالې چې ما فضل محمد ته ورکړې دي یا کومې حوالې چې ما فرض مثال ترکیې ته ورکړې دي یا جلال آباد ته مې استولې دي یا هر ځای ته چې ما استولې دي دغه مکمل راپور راکړه د اول د فضل محمد کراچي حوالې راپور راکړه د دې تاریخ تر دې تاریخ پورې که چېرې تاسو غواړئ چې د معین تاریخ یا د یو میاشت د دوه میاشتو د یو هفتې دغه وغواړئ ریپورټ نو بیا به هغه تاریخ ته انتخاب چې له دې تاریخ تر دې تاریخ پورې او که ته چېرې غواړئ چې نه ټول یې راکړه فضل محمد کراچي ته والا ته موږ دغه حوالې ورکړې دي پله دونه دي بیا دغه دي بیا دغه دي بیا دا دي دا دي دا دي صحیح سو دا هر یو چې پر نور معلومات باندې کلیک وکړو دلته موږ ته هم هغه نور جزئیات ښکاره کوي صحیح سو که چیرې حواله نور معلومات ولري البته چینلي حواله کې خو معلومات عمومي ټوله راځي کوم چې د چینل څخه موږ ته حواله راغلي وي صحیح سو هغه وروسته ویډیوګانې کې وایي بیا دلته معلومات یې ګورو صحیح سو چې د چینل حواله راغلي وي هغه سره کوم معلومات دلته درج کېږي او موږ ته اتومات سره کوم د معلومات را جوړېږي ښه
او دغه راپور دی پر مثال د احمد حواله چې موږ دې تر ورستولې دي چې د طرفه څخه چې موږ راستولې دي تاریخ تر دې تاریخ پر چې موږ احمد ته حواله راستولې دي محمود هغه ټول لیست ماته راک سیسو دوی به موږ ته هم ټول لیست راکړي او کوم یو حواله غوښتل چې ډیلیټ کو یا ایډیټ کو البته هغه څوک ډیلیټ او ایډیټ کولای شي چې د دې د ډیلیټ او د ایډیټ اجازه ولري حقوق ولري هر څوک به نس کولای شي بل موږ لرو حواله دریافتي لرو حواله دریافتي په معنا د دې چې تاسو حواله راځي په واتس اپ کې یا په ایکسل کې تاسو تجسر غلې دي تاسو هغه حواله دلته ثبتوي ټول پرستنده پر مثال اسدالله دی ګرینده استون کې اسدالله دی او ترلاسه کوونکی د حواله خان محمد دی سیسو چې راغلي دي افغاني راغلي دي څونه راغلي دي زر افغاني راغلي دي سیسو زر افغاني راغلي دي سری ته تبادله نه د بس صدر غږ د کویلت لپاره راغلي دي د کندهار لپاره راغلي دي سیسو او د کوم ځای څخه راغلي دي د مزار څخه راغلي دا بس سیسو کمیشن خدمات اجرا شوی سری دا بس دا حواله به مشته په نه اجرا حالت کې پاتې سي سیسو دا حواله به مشته په چی کې پاتې سي نه اجرا حالت کې کولای سي بل حواله د غسراغلي بل راغلي مثال شل حواله راغلي خو طریقې ټوله دغه ده سری اوس که زه چیرې راسم حواله دریافتي ته دلته به مشته دونه لیستونه راکوي ښه یو لیست به اوس پرېږده برای نمایندګي مطلب هغه لیست ماته راکړه چې د نمایندګیانو له طرفه څخه ماته راغلی وي سیسو آنلاین خپله چینل له طرفه څخه راغلی چې هغه زموږ په نورو ویډیوګانو کې زموږ درس پر هغه باندې پاتې دي موږ یوازې داخل ته راځو برای مرکز کوم چې موږ دلې په مرکز کې ثبت کړي لکه دا اوس چې موږ ثبت کړله وه هغه حوالې ټولې دلته ماته ګراک راځي وروره وایي زما حواله د اسدالله له طرفه څخه د خان محمد لپاره زر افغانۍ دي سیسو نو ته صرف ته وایي چې تذکره دې راکړه یا اسناد دې راکړه دا د حواله دې راغلي حوالې نمبر دې راته وایي دې ته حوالې نمبر وایي سیسو ته هغه حوالې نمبر دلته سرچ شوی په دا ځای کې چې انټر دې کړي د خپله حواله درته ښکاره کوي اوس فرض مثال دا حواله ده درته راغلې ده دا مشتري ته راغلې دا نه اجرا ده دا درې نه اجرا شوي دي دا هم نه اجرا ده حواله یو ځل به دلته موږ دلته راسو وضعیت دلته تا هغه راپور هم درکوي چې وروره هغه حوالې ماته راښکاره کړه کوم چې تر اوسه پورې نه دي اجرا شوي نو دلته منځ کلیک وکړه در حال انتظار هر هغه حوالې چې در حال انتظار دي نه دي اجرا شوي له دې تاریخ ته دې تاریخ ټولې ماته ښکاره کړه یا تاریخ مو انتخابه عمومي ماته ټولې هغه حوالې راکړه چې تر اوسه پورې نه دي اجرا شوي پاتې دي خلک نه دي پسې راغلي نو دی به بیا موږ ته په دې لیست کې یوازې هغه حوالې راکړي کوم چې تر اوسه پورې نه دي اجرا شوي یا فرض مثال زه ورته وایم چې هغه حوالې راکړه چې تر اوسه پورې نه دي اجرا شوي او ماته راغلي له کوم ځای څخه وي او ماته راغلي فرض مثال د مزار شریف څخه وي سیسو دی به عمومي موږ ته هغه حوالې راکړي کوم چې د مزار شریف څخه راغلي دلته ما صرف ورته انتخاب وکړو یا پر مثال ماته د دوبۍ څخه راغلي یا پر مثال ماته د کراچۍ څخه راغلي وي د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې هغه ته انتخاب وکړو ښه خیر دا حواله داره پیدا شوله نفر ولاړ دی وایي حواله اجرا کړه ته په اجرا باندې بل تکلیک وکړو چې مطلب دا اوس دغه سپاته ده نه دا باید اجرا سي خلک سړی دی راغلی دی پسې غواړي اله تذکره نمبر دلته موږ پکې درج او ټلیفون نمبر درج او کمیشن کم چیرز نه څنګه درج او بیا پر ثبت باندې کلیک کوو سیسو البته که چیر دا حواله راغلی وستا یو مشتری وستا سره کاتدار او ته زنګ درل چې روز ما حواله راغلی ما پیسې کې سره جمع کړه بر به قرار بلته حساب ورته انتخاب کو ته ورته وای چې چا پیسې کې جمع کو دا په هغه حساب کې جمع کړی که چیرې چا وشله چې روز ما حواله راته تبادله کړه د ترغلی افغانۍ دي اما دای چې غواړي دی غواړي ډالر غواړي پرځ مثال سیسو نو بیا بدلته مو ډالر ته انتخاب کړو د تبادله ریټ بدل تر واچو تبادله 15 ان شاء الله الرحمن ستاسو ان بیا بدلته د حواله اجرا سیسو د په اکاونټ کې بر جمع سکل ته مو اکاونټ انتخاب کړی کوم نقد انتخاب کړه د حواله باندې نقد اجرا سي خدای کرنسي به واخیستل سي کوم چې د تقاضا لري د ترغلی افغانۍ چې دی وای ماته ډالر راک نو هم به حواله اجرا سي او هم به تبادله پکې کې اجرا سي راځو حواله دریافتي خو ان شاء الله الرحمن راپور تاسو وکړئ دلته موږ یو بل څه لرو هغه مربوط د حواله جات چینل ها دی فکر کوم حواله جات دلته براس گزارش حواله جات چینل ها دا هغه کتاب دی دا چې تاسو ته دلته حواله راغلی وي او تاسو هغه چاپوي هغه نه چاپوي کلمه نیم لیکلي بس څوک راځي ما څه ګوته لګي امضا کوي صحیح نو په دې ځای کې پر مثال زور ته وایم چې ماته د نن تاریخ حواله ټولې راکړه چې هغه ماته راغلی وي صحیح البته موږ بلته چینل ورته انتخاب کو چې د کوم چینل څخه راغلی د کوم ځای څخه راغلی وي صحیح نو دلته به موږ هغه باید ورته مشخص کو چې موږ د کوم ځای څخه راغلی وي هغه حواله چې باید موږ اجرا کو صحیح پر مثال زور ته ما هر هغه حواله چې ماته راغلی دي د کوم ځای څخه راغلی دي موږ ته د مزار شریف څخه راغلی دي صحیح یا موږ ته د کراچۍ څخه راغلی دي یا موږ ته پر مثال د فاریاب څخه راغلی دي نو هغه چې موږ ته مشخص کو نو دوی به موږ ته یوازې به د هغو حوالو عمومي لیست راکړي خو تاریخ مو انتخاب کړئ چې د نن د تاریخ د یوازې راکړي یا د پرون د تاریخ لیست عمومي مشترک
نو دی به بیا موږ ته په دې لیست کې جوړ کړي. اوس په دې لیست کې ترکیه څخه کوم حوالې راغلي پر مثال پر دغه شماره باندې دا د حوالې نمبر ته راځي د طرف څخه د احمد د محمود لپاره د ولایت دی دونه مبلغ راغلی دی په دغه نرخ باندې ولسي الته دغه پیسې ورکړي دي بیا په دغه نرخ باندې ولسي دی اوس دغه پیسې غواړي. صحیح سو تذکره نمبر موبایل نمبر امضا خپل دغه کیږي. دا غلیست چې تاسو ضرورت نشته چې تاسو به چاپ کړئ یا ولیکئ په قلم باندې ولیکئ د ګوتې د لګولو لپاره دی دلته خپل راځي هر هغه حوالې چې حساب ته جمع شوي فرض مثال نن راغلي دېرش حوالې د ترکیې څخه دي. صحیح سو درې ورقې د ارتچاپي په هر ورقه باندې لس دانې حوالې نو هغه حوالې په دې کې په دېرش حوالو کې په شاید 15 نه به حساب ته جمع شوي 15 نه به تاسو ترانسفر کړي وي استولې به مې نور ولایاتو ته سي دي هغه په د امضا په ځای کې راځي وای دا بیرته په دغه نمبر کې ترکیه ته اجرا سول دغه مزار ته اجرا سول دا بیرته په دغه نمبر کې نیمروز ته اجرا سول او دا حواله د احمد یا محمود په حساب کې د لیور جمع سول او دا پاتې چې د خو د کوته لګي او کس راځي وړي پیسې نقد اجرا شوي دي. نو دا هغه راپور دی. صحیح دا د حواله های ارسالی استولی حواله او راغلی حواله گزارش او راپور پسې دلته موږ چې لرو د دې څخه وروسته ګورې دغه نه اجرات اوس فکر مه کوئ ښه چې اول موږ اوله ثانیه حواله د کوم طرفه څخه راغلي دي دا د چینلونو له طرفه څخه راغلي دي لکه څنګه چې موږ په پرون په ویډیو کې هم د دې یاداوري وکړل د چینل څخه موږ ته څنګه حواله راځي څنګه موږ چینل جوړو دا موږ وروستي ویډیو کې بیا وایو. سیسو ښه پسې راځو موږ دلته ترازنامه لرو ترازنامه یا بیلانس موږ دلته لرو ترازنامه عمومي اول دا ورلته موږ بیلانس عمومي بیلانس شیټ دی موږ تاسو بیلانس کوو. سیسو سره پې کې بیلانس کوو. ښه دا موږ د مشتریانو لیست عمومي راخلاص عبیدالله دی احمد دی محمود دی جان دی خان دی کریم دی پلانې ټول دلته مشتری لګا د دې اوس موږ سره دونه افغاني قرض دي. سیسو د زموږ څخه دا وړي دي دا بیا بیرته د زموږ سره ډالر جمع پراته دي دا یورو جمع پراته ده دا درهم دي او دا تومن زموږ سره جمع پراته دي. محمد سلیم بیا زموږ سره افغاني جمع دي دونه ډالر جمع دي خو په یورو کې دی بیرته زموږ قرضدار دي. ګوره دا مکمل دا د یو لیست دی وای دا ته واضح ښکاره کېږي احمد څونه ډالر لري څونه افغاني لري یا فرض مثال ته پر دې باندې کلیک وکړئ چې د 1200 افغاني د چی شتي رقم راځي ما ځکه کلیک وکړ د تا تر دغه نفر دغه پیسو دلته د چی شو افغاني و دغه پیسو دغه افغاني سټیټمنټ دلته تر خلاصي ته په تاسو وایي چې د 1200 افغاني په دغه ذریعہ باندې باقی دي. صحیح سو او فرض مثال دا ګورئ چې د 15,22,900 افغاني د کومه درکه څخه د زموږ سره لري یا فرض مثال د 14,04,400 نه افغاني د کومه درکه څخه زموږ قرضدار دی ما څه کلیک پر وکړه د دغه سټیټمنټ ته خلاصي دغه دي ټول دلته دی واضح لیکل شوي دي چې کوم تاریخونه کې د پیسې وړي په کوم تاریخ کې به تر وړي. ښه به دې خو ان شاء الله الرحمن سره خلاص اوس نو دلته موږ راځو په بیلانس کې دلته موږ ته چې شوي کل موجودي دغه کېږي افغاني یعنی هغه قرض جمع که چیرې سره ولسي ټوټل دلته دونه راځي اما یوازې قرض دومره راځي چې زموږ خلک دونه افغاني زموږ قرضدار دي او دغه پیسې افغاني به تر خلکو زموږ سره پرتې دي په ډالر هم دغه رقم یورو هم دغه رقم ګوره هر شي خپل خانه لري پر اثر کې نو مختلف کړی ده. ښه دا هغه په حواله چې زموږ سره تر اوسه پورې دغه څه ولاړ دي موږ اجرا کړی نه دي. سیسو ډالر کال د افغاني او داس نور. ښه په داخل کې زموږ سره دونه افغاني پرتې دي دغه شی چې بیا د موږ په دې خاطر جمع کړی دي چې مثال د خو زموږ طلب مشتریان چې موږ څخه دغه پیسې غواړي دا بیا موږ ته حواله ولاړ دي. سیسو چې دا خلک راڅخه غواړي هر یا کله موږ باید دغه پیسې نغدي ولرو ځکه دغه هم د خلکو پیسې چې موږ څخه غواړي نایجرا حواله راغلي دي نو څوک غواړي او دا به د خلکو پیسې چې موږ سره جمع دي. سیسو نو دغه دواړه لایبیلیټیز ول دغه دواړه څونه کیږي د دغه افغاني زین جوړیږي. سیسو دا هغه ست معلومات لپاره دي خاص څه نه پکارېږي خو بیا هم شاید شدي چې تاسو معلومات وي. ښه دا خو زموږ طلب مشتریان سول ابدامو هم ذمت یا قرض مشتریان سول جمله اوس نو زموږ سره په داخل کې دغه پیسې پرتې دي نو دا چې کله زموږ سره په داخل کې پرتې وي دغه زموږ د داخل موجودي او دغه چې دواړه سره جمع کو سیسو چې دا هم زموږ جلا پیسې او دغه زموږ دي پر خلکو مباندې خلکو وړي دي او دغه په داخل کې پیسې پرتې دا هم زموږ دي نو که دغه دواړه سره جمع کو آیا دغه په پلاس راکې کې نه کړه. سیسو دلته د توای چې یو په لاس نه درکې په دې کې ته باقی اوس څو باقی ولکه 15,000 یا په ډالر کې به دغه باقیان په یورو کې به ته موږ د پیسې لرو باید موږ د یورو یو څه خرڅ کو دغه ډالر پرانه سو دغه افغاني پرانه سو درهم هم د موږ لرو اما په تمن کې بیا موږ باقیان یو. سیسو دا ته باید کوم کې خرڅ کو په څو خرڅ کو. سیسو چې دا څو جوړوي اوس پر مثال د دلته درته وایي دغه یورو ته جوړوي دا یورو چې ته جوړوي د څو د 1.02
دغه یورو چې د موږ ته چې 450,450 یورو پرته ده دا موږ ته موږ ته 55,540 ډالره جوړي سیسو 4,000 دغه درهم بیا موږ ته 3.8 کې موږ درهم والي دي دا بیا موږ ته 1,010 درهم دي 1,110 درهم دي موږ ته 4,958 ډالر را جوړي نو دلته به موږ وګورو چې موږ په کوم یو کې باقیان یو ښه دا ډالر ولې 280 ډالر په ډالر کې یو دی باید موږ چې بیلانس راکړل په ډالر باندې نو ډالر په ډالر کې یو ورکو ښه او افغاني په دغه ده نه اتیا ده سری افغاني خو نه اتیا ده ولکه 15,000 دا به 8,280 افغاني سي نو ګورته دې موږ بیلانس وکړو ریټرن د دلته ورکړه چې ډالر په څو دی پر مثال ته بیلانس په ډالر باندې راباسي کله بیلانس په افغاني باندې راسي خو افغاني ریټرن بل تر چی د دغه پیسو په مقابل کې کله په کالدار باندې راسي به بدلته ته د کالدار ریټرن راچي سو اوس پر مثال موږ بیلانس په ډالر باندې راباس نو کله چې بیلانس په ډالر باندې راباس ته باید موږ د افغاني ریټ په ډالر کې ورکړو سو او ډالر په ډالر کې یو دی د یورو ریټ مو په ډالر کې ورکړی دی دونه او د درهم 3.8 دی او تومن مو 3,200 دی او کالدار مو 200 ورکړی دی سو نو برابر موږ ته وایي کده افغاني ته خرڅ کې دا چې تاسو پرتی دی او دا چې ته په ډالر باندې تبدیل کې سیسو دا چې دلته پکې کې باقي دا به تاسو دونه سي د سودی ولکه 15,000 دا برته 8,350 ډالر تر جوړ کې دا ډالر خو نو ډالر به تخپل ډالر دی سیسو دا یورو کته خرڅ کې په ډالر باندې دا به تاسو 2 ډالر تر جوړ کې دا درهم کته خرڅ کې ته 2 ډالر تر جوړ کې تومن کته خرڅ کې دا تومن د خو نو قرض دی نه موږ باقیانی په تومن کې هغه 2 در جوړي او کالدار 2 در جوړي ګوره موږ کوم یو کې باقیانی په کوم یو کې کوم یو لرو عبارت خپل په پیژه چې باید خرڅ کو چې باید پرانیسو او دغه دواړه بیرته سره جمع کی دا قرض نه دی چې موږ باقیان یو دا سره جمع کی دا سره جمع کی په کوم کې چې موږ باقیان یو او دا سره جمع کی دا سره جمع کی سیسو دا چې سره جمع کی ټوټل یې تر تشکاره کی سیسو دا ټوټل قرض دونه کیږي او دا بل طرف ته بیا دا سره جمع کی او دا دواړه سره جمع کی سیسو دا چې دواړه سره جمع کی ده نو برابر د جې څخه دغه مبلغ جوړ سي قرار به د جې څخه دا منفي کی برابر موږ ته مشتوای ګوره وای ته دونه په تاوان کې ټوټل پلان لپاره سیسو ان شاء الله الرحمن په بیلانس مو سره خلاص بیلانس نو سر غاړي کول اسماز بیلانس سره سي اپډیټ ریټرن ورواچو خپل ګټو تاوان ته تشکاره کی اوس نو بیلانس مور څنګه چاپولې سو پر نمایش باندې بدل تکلیف وکړو او بیا به هم په دغه چاپ پر بٹن باندې کلیک وکړو دیو موږ ته بیلانس چاپ ته ماده کړی قرار به کنټرول ونیسو پی بٹن به پر وهو او وبکولې چې بیلانس په ډیره سنتیا سره چاپ یا په پی ډی اف کې استو سیسو شه بیلانس کې ته موږ یو څه نور دغه لرو چې هغه به ورسته پر مثال یوازې موږ ته موقت مشتریان ښکار کوي یوازې موږ ته صرافیان بیلانس راکوي یوازې موږ ته دایمي مشتریان بیلانس راکوي یوازې موږ ته موقت راکوي یوازې موږ ته کمیشن ولا راکوي یوازې موږ ته بانکونو حساب راکوي سو یوازې موږ ته د ماندګیانو حساب راکوي چې چا سره زه ماندګیان لرم یا پر مثال یوازې ماته د افغاني بیلانس راکوي یوازې ماته د ډالر دا راکوي یوازې ماته د یورو دا راکوي زه ته یوازې ماته د ډالر دا راکوي په ډالر کې چې درکم جمع ولا درکم کبانه ولا درکم پر مثال دواړه راکوي ګوره د ته د جمع د هم جلا درکې د بنام د هم جلا درکې سیسو دا سہولتونه ډېر لري سي دي انا پر مثال زه ته مې چې ډالر راکه پروانه کې جمع بنامه دواړه راکه دا وای دا سره ډالر بیلانس دي دا دی البته چاري شي تاسو ته انتخاب کې بیا غدر کې شه بس ته موږ لرو ترازنامه طلب باقي ترازنامه طلب باقي چې دا به بل کې بیلانس دا به ګوره ته مشتریان چې د افغاني دی واسه ګوره دونه د دس جمع کړي چې دونه بیرته وړي چې دا سره پاتې بیلانس دا بیا احمد دی دونه را وړي چې دونه وړي چې دا پاتې دي دا قمردین دی دونه راوړي چې دونه وړي چې دا د بیلانس ګوره راوړي نه دي اما وړي دي نو دی به زموږ دونه باقي او به دا به موږ ته راوړي 1,20,000 جمع وړي 8,50,900 دي او نو ځکه د 14,900 زموږ قرضدار دي دا څنګه در پای پورې په ګوري سیسو کل موجودی په سلتر تر باسي شه دا به نه سولې ته ډالر درکه اپ ډالر باندې بکلیک وکړي دی په ډالر ته سرچ کړئ شه کتور ته وای د خو د ډالر بیلانس اوس نلته موږ یو څو نور بارکی لرو پر مثال ته وای چې ماته دغه نمبر کاتې څخه را شروع تر دغه نمبر کاتې پر یواز بیلانس راک سیسو د بیت ته فلټر کی یا تور ته وای چې ورور زما هغه مشتریان چې تر 70 ډالر پورې زما سره وی تر 10 ډالر پورې زما سره وی اشکارا کړه تر 10 ډالر چې کښته وی سي پرې 2 ډالر نه هغه نمبر ته اشکار کو په دې ریسک د دې څخه ټیټ راته نو بیا ته موږ په مثبت کې کو په منفي کې چې بیا څوک زما قرضداران دي سیسو پاک چې پر چا باندې زما 1 ډالر 2 ډالر او 15 ډالر قرض وي تر 10 ډالر چې کم وي هغه بار مره تشکر کو په لیست کې ځکه نه کلیس غټیږي
ان شاء الله الرحمن په دغه بیلانسونه هم ستاسو ښه پوره سره خلاص شو. په بله ویډیو کې بیا موږ لرو د خیره سره په راتلونکي ویډیو کې موږ او تاسو دغه وایو یوزر څنګه جوړوو، سینک چیش دی، نور برانچونه څنګه جوړوو، چینل چیش دی او چینلونه څنګه جوړوو، ژبه څنګه جوړوو، د سافټویر هغه تاریخ څنګه عیاروو، سیسو او بیک اپونه څنګه عیاروو او بیک اپ څنګه اخلو، سیسو دغه اکثره شیان وایو. یو شی چې ما سره ته پاته نه سي هغه کمیشنونه دي. کمیشنونه خو نو تاسو ته معلومیږي کمیشن صرافي ډېر مهم شی دی. صرافي ولاړ پر کمیشنونه ټولو ته منتل تلمیږي صحیح دي. دایره کرنسي کمیشن چې دلته انتخاب کې هغه کمیشن خپله دلته راځي. پر مثال دا موږ ته یوازې د رسید بردګي کمیشن راکړه، د چکونه دا راکړه، خرید و فروش دا راکړه، د مصارف دا راکړه، یا هغه حوالې چې ماته راغلي یوازې دغه کمیشن ماته راکړه، یا پر مثال د احمد یا د محمود کمیشن یوازې ماته راکړه، یا پر مثال د کراچي والا د احمد یا دغه ناصر خان د دې تاریخ د دې تاریخ پر د افغاني کمیشنونو ټول ماته راښکاره کړه چې زما د ده ترمنځ څونه کمیشنونه سره جوړېږي. یو بل راپور چې دلته پاته سو زما د یاده فکر کوم دی هغه موږ لرو گزارش حواله ها. دا بیا د یو چینل سره چې ستا د حوالې تللي او راغلي بیا د هغو راپور تاته درکوي. فضل محمد کراچي ته څونه تا حوالې ورستولي، څونه ده درته استولي دي، څه زه بل ته انتخاب کوم کالداري. فضل محمد چې څونه حوالې تاته درکړي دي، څونه حوالې تا ودته ورکړي دي، مثال ته دې تاریخ د دې تاریخ وګوره مطرح دی دلته درته وایي چې دغه حوالې تا فضل محمد ورستولي دي، یوازې دا ورسول بله دا بله دا بله دا دا هغه حوالې چې کمې چې تا ټولې ورستولي دي. اما د فضل محمد له طرفه څخه تا ته یوازې یوه دانه حواله راغلې ده چې هغه د نورالله له طرفه څخه د خان محمد لپاره ده. ګوره هغه 2 لکه کالداري دي، څه نورې حوالې تا ته نه دي راغلې. ستا او د ده تر مابین یوازې دغه حوالې اجرا سوي دي له دې تاریخ تر دې تاریخ پورې په کالدار کې، افغاني کې په جلا، په ډالر کې جلا، څه دا شی مې په دې خاطر ستا شریک کړي چې بیا مې د یاده ونه وځي. ښه نور نو ان شاء الله الرحمن په بله ویډیو کې بله خیره سره بیا سره غواړو.